الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. یو محترم دا پښتنه کوي وای د روژې ماتونکي او د روژې نه ماتونکي هغه شیان کوي راته وشه. دغه محترم رور د دې پښتنې جواب زموږ د فقه حنفي د روی څخه دا دی چې محترم دا شیان خو بیخي ډیر دي چې روژه نه په ماتیږي او روژه په ماتیږي، یا قضا لازموي یا کفاره لازموي یا قضا او کفاره دواړه لازموي، یا نه قضا وي نه کفاره وي. دا شیان خو ډیر دي، خو د خپل وس مطابق به هغه څه شیان ستاسو په مخ کې ذکر کوم. اول هغه شی چې روژه نه ور باندې ماتیږي هغه په هیره او په هیره سره خوراک او چشک او جماع. که یو سړی په هیره سره خوراک وکړي یا چشک وکړي یا جماع وکړي په هیره روژه نه وفایت، په دې صورت کې پر د دې سړي روژه نه ده ماته. رد المحتار جلد 2 صفحه 115. دا رنګ دوم هغه شی چې په هغه باندې روژه نه ماتیږي کله یو سړی و حلق د غبار دوړي یا مچ یا دود ور داخل سو په دې سره روژه نه ماتیږي. ځکه دوری مختار پر همیش د رد محتار باندې وای د دې څخه تحرز ممکن نه دی، یعنی ځان ساتنه نه ده ممکن. نو دوری مختار پر همیش د رد المحتار جلد 2 صفحه 116. دا رنګه په سر غوړېدو او سترګو تورېدو سره روژه نه ماتیږي. که یو سړی سر غوړ کړي په دې سره روژه نه ماتیږي، یا سترګې تورې کړي په دې سره روژه نه ماتیږي. که څه هم دغه د رنجو خوند په ستوني کې دی محسوس کړي هم روژه نه ماتیږي. دوری مختار پر همیش د رد المحتار جلد 2 صفحه 116. دا رنګه که یو سړی ښځه مچ کړله او انذار نسو په دې صورت کې د دغه سړي روژه نه ده ماته. البته کراهیت په پکشي په هغه صورت کې کراهیت هم په هغه صورت کې راځي چې دی پر خپل ځان باندې اختیار نه لري. دا چې دی دوری مختار پر همیش د رد المحتار جلد 2 صفحه 116. او که یو سړی په خوب کې احتلام سو یا په کتلو سره احتلام سو و ښځه ته وکتل یا په فکر سره احتلام سو د دې سړي روژه نه ده ماته. دوری مختار پر همیش د رد المحتار جلد 2 صفحه 116. دا رنګه بل نه ماتون کی د روژې چې روژه نه په ماتیږي هغه چې د لندوالي په خوله کې پاتې شي په دې سره روژه نه ماتیږي. مثلا یو سړی په خوله باندې اوبه وګرځولې هغه یې توکړلې، اوس په خوله کې خامخا د هغه اوبو څه اثرات پاتې کیږي. دا که د ناولو سره تیر کړل شي په دې باندې روژه نه ماتیږي. پر دې باندې دلیل چې دی هغه د شامی جلد 2 صفحه 116 او دا رنګ بزازیه په بزازیه کې هم دا توري راغلي دي او دا رنګ شامی 2 جلد صفحه 107 کې دا بیان صفحه 107 کې دا خبره راخسته ده چې په دې سره ځکه د دې څخه ځان ساتنه دا ګرانه. او دا رنګ کې د دوا خوند ساکي هغه وحل ته ورسېدي په دې باندې روژه نه ماتیږي. دلیل پر دې خبره باندې د در مختار علی هامش رد المحتار جلد 2 صفحه 107 په هغه کې دا خبره راخسته ده چې په دې سره روژه نه ماتیږي. لکه وای کطعم ادویه ای لو ذق دواء فوجد طعمه في حلقه. وای کې دوا څه کله د دوا خوند کاتی هغه خوند په ستوني کې محسوس کی په دې سره روژه نه ماتیږي. او یادارنګ د عطر بوی و ستوني ته ورسېدی سړی په حلق باندې پوس او حلق ته ورسېدی د عطر بوی نو په دې سره هم روژه نه ماتیږي. دا رنګ په سترګو کې دوا اچول که څه هم هغه د دوا خوند په ستوني کې محسوس سي، په ستوني کې سړی په پوسي په حلق کې چې دغه د دوا خوند رالی تریخوالی په پوسوي هم روژه نه په ماتیږي. فتاوا هندیه جلد 1 صفحه 202. او دا رنګ